محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس 21 نمبر معامله دغه يهود سره چې د الله عز وجل روانه ده دا بیانې. نو د دې معاملې څخه به هم دا خبره معلومه سي چې دوی څونه سپینسترګي او مبارک دي. الله عز وجل د دوی یو دعوه بیانې چې دوی به ویل. وقالوا دوی ویل علاوه لن تمسنا النار، لن تمسنا هیڅ کله به مسنک، لن نپراولی د شي خو مؤکد نپراولی چنګي. نو سړی چې خپل پر خبره ډیر باوري براوي ولاکه ګر سره دارکه مسمر داسي دین دغه څه لن تمسنا هیڅ کله به مسنک. مسله غدي چې یو شي ته لاس داس ورسه ما ته اور ولا کراوله رسیل ته ودی دوه خري دوه خد د کوم خالي الا اياما معدوده، الا اياما مگر نه یو څو ورځې معدوده اغم په حساب ګوري یفلای ایامن نکره ک ایامن یو څو ورځې د خپل بیا معدوده د تاکید د پاره سور سر مرګري کړ دي به خد ګوت پښمار به څو ورځې. په دې کې نو مفسرین رحمت الله علیهم بیان کوي چې دا څو ورځې نو دي څو یادولې. ځینې مفسرین وایي د دوی دغه څو ورځې سمراد ورځې مشکې ولی بارا به د ځان اټکل کول دنیا ګرځو وزره کاله ده پر زر کاله باندې وای ورځ مستعذاب راکې. نو بس ورځې متوجه ته چې بالا يهود او نصارا چې هغه ګرځ خلاص. دا یو توجیه مفسرین وکړي. یا به دا ویل بارل یا خو په دنیا کې د اوته چې د ګوره شنبه یک شنبه دو شنبه پر جمعه چې راسي پر شنبه بیرته تکرار. نو تکرار الله نو کې زموږ عذاب تسیدي په شنبه بیره کې په دو شنبه بیره کې په سه شنبه په چهار شنبه پنځ شنبه جمعه سیری په دابل پخ پرته شمه نو تکرار راځي. تکرار نه راکې بس دغه ورځې د دنیا چې دي مرته دغه نه قدر عذاب راکې. چا بیا دا توجیه کړی د چې دوی چې د ایام معدوده ذکر کول د دې څمراد هغه 40 ورځې دي هغه چې موسی علیه السلام کوی صورت تللی وو هغه د دوی نیکګانو پلرونو واغ پیشنو اسلافو هغه چې د ګلګي عبادت کړو هغه 40 ورځې هغه 40 کې مراد کړي. دا بل توجیه کړی. مگر حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه وایا غوایا دا غواجه ده خدا قانون دی ارڅوک چې مسلمانې ګناکاري د ګناکار د پاره خو د همیش دوزخ نسته خو د دوی عقیده دا و چې بارل مسلمان
نو چې پر ځان د مسلمان خیال سړی راسي نو خود به راوایي ما خو الله دوزخ ته نه وراچوي چې وراچولم هغه مې څو ورځې وراچوي. ولې مسلمان ګناهکاره ده؟ زموږ ورسته عقیده دا ده چې ګناهکاره یې مسلمان یې اول خدای احتمال شته چې الله پاک به دغسې ګناه وروبخښي، دغسې به سیده جنت ته بوځي. دا خو هم یو احتمال دی که د الله اراده وه. که د الله اراده د بخښې نه وه نو خو دوزخ کې وراچي چې خپل د سزا ټیم یې تېر شي، باره راوځي یو څو ورځې. ولې خو دوی دا د اخر الزمان نبي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغه نبوت دی پر حق نه بلی خو نه دی نبي. حضرت عیسی علیه السلام یې نه مني، دا خپل دین چې دی دغه یې دایمي بلی چې تر آخرته پورې بس دغه دین دی. نو موږ مسلمانان یو، وجه یې دغه ده. خو بهرحال الله پاک نه اووه ذکر کړي دي، الله نه 40 ذکر کړي دي، الله یې حساب نه دی ذکر کړي. وایي خو د دې خبر هلته یوه نه وه، چا یو رقم، چا بل رقم، چا بل رقم. الله دغسې بره دوی یو څو ورځې نو یوې ډلې ویل 7 ورځې، بلې ډلې ویل 40 ورځې، بلې بد څه ویل، بلې بد څه ویل. خو اصلي وجه یې دغه ده. په قرآن کریم کې هلته په یو آیات کې راځي، په سورة مائده کې 13 آیات دی، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یهود و نصارا و دواړو ویل بهر موږ د الله تعالی زامن یو او پر الله تعالی ګران. نو چې سړی د الله زوی سیدی او پر الله تعالی ګران نو دا ورته اچي بره دا ورته نه ورچې دا رقم دی لکه پلار چې زوی ته سزا ورکوي. نو خو یو څه به ووایي، نو یا به یو ورځ بندي کړي یا به یو بله بلا پېژده کړي، د ابد دپاره خو نو بد نه پر پېرزو. نو چې موږ د الله زامن یو پر الله تعالی ګران خود به مو یو څه ورځې ور اچي. هغه آیات هم د دغې تایید کوي چې دوی خپل ځان مسلمانان بلل، معنا مؤمنان یې بلل، کفار یې ځان نه بلل. لکه هلته چې هغه آیت کریمه بل د سورة مائده 13 وایي. هلته هم الله پاک و نبي علیه السلام ته یې ته داسې پوښتنه وکړه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. ورته ورته مشته د الله زوی، الله دوزخ ته خپل زوی اچي، نو عذاب ولې درلره درکوي؟ بلکې ته انسان یې، د الله زوی ځان مبل بیخي لوړ شاخ ته لاسونه غورځوي. نو هغه آیات کریمه کې هم الله پاک دغه د دوی دا دعوه چې دی ځان دغونه الله ته دوست بولي، بروي دوست نه و دوست کله دونه دایمي عذاب ورکوي. نو د ایام معدوده پر دغه بنیاد باندې دی د حکیم الامت رحمت الله علیه خبر اساسیه ده چې دی دغه اصلي ویل چې څو ورځې دي موږ مؤمنان یو پر حق باندې یو. قل الله عز وجل وس نبی علیه السلام دسی وای قل تدسی ورته ورته اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. اتخذتم اياتس اخسجد عند الله فنزل الله تعالى عهدا وعده وقول فلن يخلف چنو مخالفت نکي الله الله پاک عهده د وعده صداقه. دا اتخذتم چې طالبان تاسو په دا مزای هغه استفهام دي، اصلي هغه د باب چې دی اتخذه هغه چې دی هغه مزای حذف سوی دي د تخفیف لپاره. اتخذتم آیات اخذ کده هغه تللی په حذف سوی فقط استفهامي امزه پاتې دي. نو د شو تو پیغمبر اتخذتم آیات اخذ کده نیولې مد عند الله فنزد على عهدا واحده، عهد کلک قول توکید. نو الله پاک قول در سره کړی دی، فلن يخلف چې مخالفت نو نه کوي هیڅکله الله الله پاک عهد د خپل وعده سره. ام تقولون او کتس وایس علی الله پر الله عز وجل ما هغه خبر لا تعلمون چې علم نه پر لري. علاج کلمه تاران ورغرزه برواله پاک دا رقم کی الله پاک دا رقم کی. نو خدای دغه دوه خبرې نه وس یا به الله ساسره وعده کړي چې زته دوزخ ته نه اچو، یا به د ځان خبرې کوي تر دغه دوایه نسی استای. نو خدا خبره خو نسته دا وعده، ولې وعده چې الله پاک کوي. نو وعده کومه ده؟ په تورات کې لیکلې ده، په انجیل کې لیکلې ده، په زبور کې لیکلې ده، خو یو آسماني کتاب کې نسته. نو چې په آسماني کتاب کې نسته دغه سړی وعده څنګه تاوني چې خدای دغه سوای خدای دغه سوای. لکه زموږ راګه د ځینې عوام بیا باقي وکي. نو خو د قرآن معلومات نشته ورته. د ځانه د پښتنو یو متل بروي الله دغه شوی وي ته حرکت کوه زه به برکت کوم. ورته دا په قرآن شریف کې وایي چې حرکت کوه زه به برکت کوم. نو دا جمله پر خدای تاوانول سیدی د مضمون داسې دی چې معنی ته یو کار کوه الله عز وجل هغه امداد به در پسې توفیق به در پسې داسې نص صریح نشته پکې کې. نو دلته انت دغه خبره چې توا الله پاک ما یو څو ورځې اچي د دې عهد پیش کا. عهد معنا وعده خو کتاب کې پیشیږي، یا په تورات کې یا په انجیل کې یا په زبور کې لاس پر کړ هغه نسته. نو چې هغه خو نس معلومدار ده بل خو چې ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. هغه خبره کوي چې علم نه پر لري د ځان اٹکل کوي. دغه ام چې دی پر دا وست چې اوس موږ وکي دا هغه عاطفه رقم چې اتخذتم ام تقولون د اوغه همزه په مقابله کې راغلي. نور مفسرین داس وایي چې ام په معنا د بل دی هغه اضراب چې ورته وایي بل تقولون وعده خو نسته، بلکې دا خبره د ځان کوي د خېټه را بس د ځان څخه توجګانی کوي چې ما خدای پاک یو څو ورځې راچی بالا مور اچي اعلان.
نو دا څوم نمبر شناعت 21 نمبر 80 نمبر آیاتو په دې کې د دې د 21 شناعت یا معامله بیان شو چې د دې معامله د الله او رسول سره دغه رقم چې د ځان لپاره دغه نه پاکي ثابتول دغه نه بزرګي ثابتول چې دوه رخت مې ور اچي اعلان کې وبا چورم یو څو ورځې الله نو دې دغه نه سپینسترګي دې پر ځان دغه ټینګ ګمان دي چې ما خدای نور اچي نو دا د پیغمبر خبره مانی د پیغمبر خبره خو باغ څوک مني چې وامه خستی چې الله بز ما سره وکړي یا راسه د پیغمبر علی السلام اقوال راټینګ د الله دین راټینګ چې د دوزخ خلاص او چې د دوزخ ګارانټي پیشي چې ماګر سره نور اچي دا د پیغمبر خبره ده کې خو مني بلا من کسب د جزا یو اچایم آیات په دا یو اچایم کې پس یو دو اچایم کې په دې کې الله عزوجل غټ قانون بیانوي دا قانون بزدک چې علاوه ته د دې خبره پسیله ک دا قانون ته و پیژنه دا قانون چې جزدک په خپل به په دې پوسې چې د دې خبره خو ما جوړی وي دا خو له دروغ وای قانون څنګه بیانې الله دا شوی بلا ولنا یو په عربي کې بلا دی یو نعم دی د دې دوه خبرو فرق ست دوار خو راځي د دې لپاره چې خبره معنی وس یو څوک تا تراسل ته برای پلانې سړی د لیدي تور تا نعم او یو څوک د سره پلانې بدلې نه تور تا بلا ولنا د لیدي ورته د پښتنو فرق څنګه یو سړی پلانې د لیدي تور تا هغه ځکه بلا نه وکړي نعم هو د لیدي چې هغه خبر اثباتي رقم وکي داغه پښتنه د اثبات پر رقم چې داغه پښتنه د رقم پلانې بدلې نه تور تا بلا معنا ولنه دی د لیدي نو دلته دی خو ول چې موږ د رخت نو اچي کلی ور اچول علاوه بلا ولنه تسوک وکي زیاده د رخت به ورلېږي کدا است بلا په ترجمه تشکویدی اس عربي توري دی بلا ولنه ورلېږي قانون باور قانون د سیس د کوي دا ستاسو په باره کې نه دی يهودي دا یوازې د نصراني په باره کې نه دی د څه انسانيت په باره کې قانون دی من هغه څوک کسب چې دی کسب وکي سیئه د بدی او د ګناه واحاطت باحاطه وکي محاصره کېدل وکي د به پر دبن خطیئته هغه د خطیئه احاطه دغه استوای ګوري لکه دغه د مسجد صحن چې دی دا جوال چار پیره پر څرخېدلې دي نو دا مسجد په چا احاطه په جوال باندې موږ نو وای پلانې سړي باندې دا پلانې شه چار پیره سپر راو ګرځي دا شاو خبر راو ګرځي الله وای هغه سړی چې پر د باندې ګناه دغه سره راو ګرځي چې د نیکی لار نه ورته دا سړی دی یادم دا نو خاص کافر پر مسلمان چې ګناه یې ارڅونه راو ګرځي بیا د نیکی لار ورته استول مؤمن چې دی په خپل د ایمان غټ عمل دی نیک د ایمان په خپل ځان کې خو چې د ایمان راوړي دا نیک دی نیکی ولا بل چې مؤمن یې ولکه یو نیکی خلا د وسی یا په اقوال یا په اعمال په بدن یا په مال یې نیکی لا دی کې نو دای چې ارڅونه په ګناو کې ترډوب کې پښتانه لړو چټو بولی چې ارڅونه لړو چټو شي بیا الته د یو نیکی لري په ځای کې الته یو ایمان پروت دی بل یو نیکی ورسره د درلاسه نیکی وځي د خلای نیکی وځي یو کافر چې د ایمان به نصیب وسو چې د دنیا مالونه ګرد خیرات کې ګرد ورځ منځونه کې روزي نشي الته ځای نه نشي نو پر دغه بدی احاطه کړی ده دا چاپیر کړی ما سره کړی دی نو تاسو اوس مسلمانو کافر سره جلا کولای شي پر مؤمن او مسلمان بدی احاطه کولای شي نشي کولای ولې خو اولات ایمان خپل نه کېده بل چې د اماز نیک عمل کې خو هغه الته پایه جوړه ده عمل نیکو هغه الته ځای لري او کافر چې الته ایمان نه لري دای چې ارڅونه نه کوي خو هغه نه کوي عبس ولې خو نه کوي چې ده خو ایمان ملاک الحسنات ایمان چې الته یې باران کې پر دریږي یو شی نه جوړیږي نو پر کافر احاطه کړي دغه ځای سمرات د کافر بیان کې تاسو په دې پوسی من هرغه څوک کسب چې دی وګټي وکي کسب سیئه د یو ګناه یوازې ګناه نه چې ماجد مسلمان هم کې واحاتت غره احاتت بیا احاطه وکړه چار پیر سی به پر د باندې خطیئته خطا ده وس کافر دي جلاس د مخ چې کسب د سیئه کې د خو مؤمن هم کې کافر هم کې خو الله یوازې دا نه ول چې دی ګناه کې یا وای چې ګناه پر وسخیر دغه کسانو حکم سره کوم قانون فاولائک اصحاب النار فاولائک دغه کسان چې بدی کوي او بدی پر اثر خېدل د نیکی وزر رسته پکشه دغه خلق اصحاب النار خویندان د اورږي هم دی فيها په دغه اور کې خالدون همیشه د ګرد مرد پاره د جګ قرارګاو چې کنه دغه اور دی ګسره کله اس په خبره په دلیاس د څوک یاد کې مؤمن د جلان کیږي
مؤمن تر دې ولې نه لاندې کېږي خو بدي خو کوي خو احاطه به دې نه پر کېدی چې هر څونه بدۍ وکړي بیا سر در بدۍ جګ وتلی خو د ایمان جوغه په سر کې پرته ده پر هغه ایمان باندې نیک اعمال هغه دې دار و مدار لري هغه یې قبول دي نو د کومې خوا محاط دي محاط کافر دی لکه ګین چې په ټکرانو کې وګرځي سر تر پای پرې چلی دي په بدۍ کې ولې هلته په زړه کې ایمان نشته ایمان چې نه هېڅ نه کېږي اعتبار ځان ته نه لري نو حکم سره کوم څه ضابطه خو یوازې زده کړه دا د ضابطې یوه پله ده فاولئک دغه کسان چې دا ګناه او احاطه پر کړي اصحاب النار خاوندان د اور دي او هم دوی فیها په دا اور کې خالدون د همیش دپاره دي په تفسیر شریف کې راځي روح البیان کې باراوی نو دوی خو خپل ځان ته چا 40 شپې ټاکلي دي چا 7 شپې ټاکلي دي نو چې دوزخ کې الله ورواچي په قیامت کې باره چې د 7 شپې تېرې سي یا د 40 تېرې سي ملایکه پر دې باندې غږ وکړي هغه ملایکې چې الله پر دوزخ باندې مقرر کړي باره داسې ورته یا اعداء الله ذهب الاجل وبقي الابد فايقنوا بالخلود د خدای دشمنانو هغه ستاسې موده خو تېره سوله چې تا ولې څو ورځې مړه چې خو هغه 7 ورځې دې هم تېرې سولې هغه 40 ورځې دې هم تېرې سوې چې ځان ته دې ټاکلي وې نو اوس داسې یقین وکړي پر دې خبره باندې چې د همیش دپاره یاست اوس خو به مو زړه ته د شک خبره لوېدلې وي نو دا خو ما درته ویل چې د ضابطه خو قانون ته وایي د قانون یو بغل دا دی تېر شو دا کوم سړي په باره کې تېر شو د کافر اوس نو دا بله خوا پسې رااخلي د مؤمن په باره کې قانون رجي والذین هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل د نیکیو کړي اولئک دا کسان بیا څنګه قانون دي اصحاب الجنه دا خاوندان د جنت هم دی فيها په دغه جنت کې خالدون د همیش دپاره دي دا د بله فلسفه د قانون زده مسوه چې هغه د کافر په باره کې قانون دی چې کافر پر کفر مړ سي د ده د جنت دارالعقل دغه د مؤمن په باره کې قانون دی چې مؤمن ایمان راوړي او نیک عملونه هم ورسره ملګري کړي هغه به سره کمې د ده د دوزخ دیدار نه سره کېږي دی به بیا خاص جنت ته ځي د جنت خوا ګوره دا بل د قانون خلاص اوس قانون پرس نو اوس که ستاسې په یاد په سر کې د دغه آیات دا یو اتایم او د اتایم چې موږ راشروع کول مال دا قانون دی په دې قانون کې به د دوی د خبرې رد هم راوځي چې باره موږ څو ورځې دوزخ ته چې قانون رد څنګه راوځي رد دا دی چې ښه نو خو الله پاک قانون کېښوه چې د مؤمن دپاره جنت د کافر دپاره دوزخ راسه یهودي په خپله ځان پر دغه ترازو وتله چې ته مؤمن یې که ته کافر یې تا ته ترازو په لاس درکوم ته موسی علیه السلام باندې واضح ایمان لرم زه مؤمن یم نو عیسی علیه السلام هم نبي ولی موسی علیه السلام کوم خاتم النبیینو پر د نبوت ختم سوی دی تم په دې قانع چې یا پر د نبوت نه دی ختم خو د اخر زمان نبی بیا را روان په تورات کې لیکل سوی نو چې خاتم النبیین نه بوله نو خو عیسی علیه السلام د وروسته نبی دی هغه نه منې منکر وروسته تر هغه محمد علیه السلام دی دا هغه نه منې منکر خو په دا 1,40,000 نبیانو کې چې د یو نبی څه څوک منکر څه کافر کېږي ته د 2 څه منکر چې د هغو 2 څه منکر شو خپل د موسی علیه السلام څنګه کې منکر شو خو موسی درته ویل چې هغه راځي در ما وروسته ته هغه نه منې نو چې هغه 2 په ظاهر راځي په باطن کې واکې موسی علیه السلام هم راځي نو ته د کافرانو په ډله کې نو دا د واجب د کومې خاصیت چې بار ما ورته ګرځان نور اچي کې ورچلم یو څو ورځي ته د کافرانو په ډله کې شوې د مؤمنانو په ډله کې نه یې نو دغه دعوا غلطه شوه نو ګور په ظاهر په دې 2 آیاتو کې قانون بیان شو مګر په قانون کې د دې خبره د خلکو پر چم په چکو شور ماته کړی چې دا ستا خبره غلطه د قانون دغه رقم دی ته ونه سزان په مؤمنانو کې حساب کبره به جنت ته ځي ته په کافرانو کې په ظاهر د 2 نه بیان څه منکر عیسی علیه السلام او محمد علیه السلام او په باطن کې دغه 2 نه مني ولې خو هغه 2 به د ګردو نه بیان تصدیق کی هغه نور هم باکې نه مني دا قانون چې وس بیان شو دا د هغه چا او چا ترمنځ بیان شو یو هغه کافر دی چې پر د باندې هغه دی کفر دی ګر سره ټول ګناه او احاطه پر کړه د محاصره دی بل هغه مؤمن دی چې عمل صالح دی اشد هغه مؤمن قانون خو نه دی بیان شوی هغه مؤمن چې هغه به عمل صالح نه لري مؤمن یې کدا چې خبره ته متوجه شې جس قال او عمل الصالحات ویلو اش هغه بل چې ایمان لري مګر عمل صالح نه لري هغه به څه پکې هغه وس د کفارو ملګری دی که د مسلمانانو ملګری دی دا هغه په بارک الله عز وجل بل ځای قانون بیانې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله بشك الله لا يغفرون نبخش ان دا خبر يشرك به شرک د سره وکړي منه کفر په وکړي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تر کفر چې دا معذره کمس چې کفر نه بالانو خدای نه کرده زنا بوله لواطت بوله شراب بوله پلانه بوله در هغه کفر چې راځي خو تسبیح الله بخشي دا هغه ضابطه او قانون به اولته بیان کړی دی چې مؤمن ګواکې ګر سره د ابدي دوزخ خلاص
د ابدي دوزخ ګر سره خلاص دی. که عمل صالح ورسره وخو یوه پله الله نه ورځي. چې عمل صالح نه وي ورسره د کفر راوجې خواته یې ګناه کړي دي ایمان خو لري هغه د الله په مشیت کې دي. که الله بخښ ورته وکړه هغه هم خلاصې چټۍ دی ځي چیرې جنت. که بخښ نه ورته وکړه خو دوزخ ته به ولاړ شي خو ابدي دوزخ د ده ځای نه دی بیرته د ده دپاره ابدي څه دی ابدي جنت دی. اوس پسې مؤمنان زده کړه مؤمنان دوه شاخه سوله چې ګناه نه لري د هغه دپاره هم ابدي جنت دی. چې ګناه لري در شرک راکمه یې ګناه د هغه دپاره هم ابدي جنت دی. مګر وکړه دوزخ ته به ځي که به نه ځي دغه د دوزخ مېلمستیا چې ده که الله دته عفو وکړه هغه هم نه ورکوي نه بیا یې دا جنت ته بیا که الله عفو نه وکړه نو دی به دوزخ ته ولاړ شي باره خو چیرې ځي وروسته جنت ته ځي. نو د دغه کسانو چې ایمان عمل صالح لري په دغه آیات کې دا د حکم بیان شو او د هغو کسانو چې ایمان لري عمل صالح نه لري هغه په هغه آیات کریمه کې حکم بیان شو چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نو مؤمن که سره خلاص دا دوی خبرې ولې جوړه سره راوړلې. یوه دغه د کافرانو د بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته دا یو اتایم آیات او بل دا دوهم دا وایي د قرآن کریم قانون دی د قرآن عادت ته راغلی دی انذار او بشارت بغل پر بغل ذکر کوي. یا پلا دا خلک دا رقم وبېرئ دا رقم سړی چې موږ ګرده دوزخیای دا رقم وبېرئ بله پلا بشارتونه چې رامخ د سړی وایي کش چې اوس دسکې مړی دسکې به جنت ته دا رقم بشارت ورله راورکړي. وعد و وعید په بل لفظ داسې تعبیر کېږي وعد بیان سي. وعد معنا داسې وعدې نیکې بیان سي چې هغه نو سړی وایي چې جنت دی دا رقم زموږ دپاره حورې دي غلمان دي فلان و فلان. وعید بله پلا بیا عذابونه راشي دوزخونه. وعد و وعید الله جوړه سره بیانوي او انذار و بشارت معنا بیرونه و زیری ورکول دا جوړه بیانې. نو کافر او مسلمان هم دغه پر لزد یې پلای د کافر حکم بیان کی بیا د مسلمان دا بیان کی وای نو خپل په کور کې سړی تربیه کوي د اولاد یا خپل د شاګرد غیر لتم باید واړه سره جوړای د دې ځای څخه تعلیم او تربیه او قانون اخیسته کیږي. اولاد چې بیرایه ګای داسې انذار لرور کې چې پلانه نو ته ودرې چې تاسو پوسټ کې زه شو تر راولم کې نه راولم ستاب د غوړو تاونه بازه بیا وګورم زه به د شي وهم ګای ورته بیا د خیر سره بازار ته بیا پلانې شي درانیسه دا به بشارت ده د لپاره تربیه دغه سکیږي. استاد که شاګرد روزیم به دغه رقم ګای منای ولشت کې وهالي نو ګای خو به دې مری ورکړي نو ګای په امتحان کې کامیاب شي یو کلام ورته نیول یو کاپی یو کتاب ورته نیول دا انذار بشارت دا وای سره ملګری وای ترجمه پر روح البیان کې سره وړه دا وای یو ټول مرید درلود. نو په دې پرانی کې خو درجه برای د خپل مرید ټول برای ته خو د لې په د وظیفو ډیر اخته. نو یو ورځ به ولاړ شو د بایزید بوستامي رحمت الله علیه زیارت وکړو هغه شغټ شیخ د لوړي درجه. نو دول خدای دغه په عبادت اخته معنا او خپل تسبیحات شیخ مغول یانو د اولیاء ملاقات خو هم چې دی به خډیر غټ مقام دی هغه بیا جلا بل مسله ده چې د اولیاء سره ملاقات غټه مسله. نو دا بو ادب سي انو سر روان سو چراله بارم عادي اکرې پیدا کی بوستامي په جو ته بوستام دی کلی نوم دی بایزید رحمت الله علیه. نو بوستام ته دیراله کو پښتنه ده سړی کور چی دا کور چی وروشه او دروازه وټه کېدل کورواله جواب ورغلته بوټ ته تللی د دې ځای څخه به دا خبره زده کی چې څه اولیاء کرسی رحمت الله علیه یا نبیان کرسی دي دوی د ځان هغه صاحب نه دی جوړ کړی چې ګرد خلک وجه د پښو لاسونه مچی کارونه بغرد بل خپل تاریخ بل کاوه. بایزید بوستامي رحمه الله چې د ولایت شک وتلی دي مګر بوټ خپل تللی خپل بوټ اجر اوړي. نو کورواله او بارای خپل براسي ته سي انتظار وته چې زیمه دی به دغه جدان ته تیجو و چې یا بس په بوټ به کوم سره وکړو خو یې ورته چې زیمه دی اجب سي روان په مخ چې دغه خو روان دي هغه لوی زمری دی په دغه باندې د بوټ بار باندې کړی دی یو غټه پیره کماره پلاس کې دا ورته نیول دی پلای په وې هم هغه چې دا حالت وکتل دا غمری زاره وشاودل دا څه چې دا سره کم د هیبت ډیر کړی وتی. نو هغه بایزید بوستامي رحمت الله علیه برا وجه بل پیرته ور وجه شیخ رحمت الله علیه ته برای ول ګوره تربیه جنت زده تا د خپل شاګردان د است خپل مریدان د جګرده په لطف په نرمۍ کې روزلي د سختي تاب نه لري د الله عز وجل قهرونه ته نه جوړ ته بیان کړي د الله عذابونه ته نه جوړ ته بیان کړي خو تربیه خدا را کم کیږي خو بشارت او انذار باید پر لمرګری د دغه نه قدر قهر او دغه نه قدر یو وام تاب لانه لري زارای وشاو د کته د دواړه پر دره واستلی وای د الله له طرفه دی وامونه هم پر چیر کړي وای نو بیا د دوام طاقت درلودي. نو د قصد نقل کړي د تربیه پوری چې که شاګرد څوک طالبي ک مرید کبل کشر زیو اولاد تربیه کوي په دې کې به زیری او د بیرونه دواړه سره ملګری
ګرځي ګای ویني د تاسو ګوت څنډنه کوي چې بیا به سره ګورو ته وده یا یو چلاخه وهلی یا یو وام پر تیر کړي ګای به هغه ته بشارت ورکولي دا چې مطلب د شنو چې سره ته مو وخی چې دا خاص سره قهر دی هغه رقم نه چې هغه ترجمه دی ونه کی دی وای چې ګرځه کارونه زما د پاره کیږي داغه طالب دا بل څوک بره پویږي چې دا کارونه زما د تربیه د پاره کیږي نو کګر سره زما دښمن وای نو دا نیکي به ولر سره کول او کدا زما کار ګرد سمې رو دا خوش کوي به ولرته په خمندار زما په کارو کې غلطي است نو دا قران کریم هم دا بشارت او انذار جوړه سره راوړي چې مؤمنان چې د دواړو خواته پام شي چې دا وام شي چې دا کوپر شي چې وس خزان را وسکه په جبل باندې ځان مشرف کې د ایمان په شیان وسره زودا در اتایم نمبر آیات په دې کې 22 نمبر معاملات د دوی د يهود په دې کې د دې هغه شناعت بجه اعلی راپورته کې د شاله فرمای و اذ هغه وخت در پیاد کې ای بنی اسرائیل اخذنا شمج واخستله میثاق وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل معنا د یعقوب علی السلام د اولادیت څخه مواخص هغه وخت تش در پیاد کې څنګه وعده مزنی واخسته میثاق خصيصه مخه پیاد چې وعده د یو میثاق دی میثاق کلکی وعده ته ویل کیږي چې په یو چا باندې د خلکو پر چم قسمونه و د سختونه په وکه چې بیا خو بنفشه معنی کیږي نو دغه کلکه وعده علاوه موږ واخسته د چا بنی اسرائیل د بنی اسرائیل پر کومه خبر دا خبره لا تعبدون الا الله لا تعبدون چې تسبع عبادت نه کوي الا الله مگر نه یو د الله يوم اول مدعاله د توحید وعده زلی واخصه چې الله به یو غنی عبادت په بل چاته نه کوي دا اول پس او بالوالدین احسانا دغه وبالوالدین احسانات معلومه چې احسانات ذکر شوی دی چې وبالوالدین د مخدل ته فعل حذف دی واحسنوا بالوالدین احسانا احسانا مفعول مطلق دی دغه د پاره واحسنوا تسنی کوي بالوالدین د مور فلار سره احسانا نیکی کول نه لکه وای ضربن وهل کړي و ضربن وهل دا د عربي دستور دی پښتنو ته د خبره پسخن معلومه ده به چې دی چې وهل کړي و وهل سره دا په عربي کې دستور دی چې مفعول مطلق د تاکید د پاره ځای فعل مؤکد دی په بل ژبه کې دا نه قیاسي چې بر خلک وای دا نو چې دی چې سره وای نو یو خو چې عبادت به د الله سما سوا د بل چانه کوي بل واحسنوا تسبنی کوي کله چې ګرد ورته پوهیږي چې د بلوالدین د مخ احسنوا کم دي خو د قانون د ګرامر د لارې غواړي په دغه ځای کې نو تسنی کوي بلوالدین د مور پلار سره احسان نه کول احسان د جامع کلمه استعمال کړه چې تاسو د مور پلار سره احسان کوي ډوډۍ چې ورکه احسان چې لاس ورکه را ولاړی کې هم احسان که ابو در ورکه هم احسان که جامان ری جامه ور ورکه هم احسان که هسپتال ته بوزي هم احسان که نور می خبري کې هم احسان حتی که د مور پلار مختصری په محبت ګوري د حج او عمره ثواب الله عز وجل ور ورکی ګوره درته په خپل کور کې عمره نو دا چې دی احسان د قصې جامع دي د مور پلار سره احسان بیا تاکید ورکي و احسان کول وذل قربا دا وذي دا عتب پر دغه والدین باندې درغه بیلاند دي یعنی وبذل قربا دا رقم سو ولې دا زو چې دی دا خدای غسمه استم کبره او سخري ک طالبانو سیس پر پامي چې هغه د درپع په وسره د درپع په حالت کې زو ویل کیږي په حالت کې نسبی کې دی ذا ویل کیږي په حالت کې جری کې دی ویل کیږي ته خدای زیدي او غبي جاری دلته کار کړی دا وو په خاطر هغه کې سر راغبر بس ولا وذل قربا او د خويندان سره د قرابت هم کې کوي والیتاما او د یتیمانو سره بنې کې کوي چې پلار نه لري یتیم نو در هغه وخت دی چې بلوغ ته نه رسیدلی نو د شنه چې د مثال په تور بلوغ ته رسیدلی غاښونه وتلی سپېږي بیا خدای سپېږي ګرځي چې مانګي مشکل نه نو یتیم هغه دی چې بلوغ ته نه رسیدلی والمساکین او د مساکین سره شي نه لري هم تاسو کوي کې کوي بل امر دادی وقول او تسبه خبرې کوي لناس د خلق سره حسنا شایسته حسن دا چې دی وقول تسواس للناس خلق لره یعنی قولا حسنا دا حسنا صفته پاره د مصدر مقدر دی دلته بل قولا غواړي لکه هغه احسانا چې الته غوښتي نو حسنا دا غ صفته یو شایسته خبره د خلق سره کوي خلق ته بده خبره مکو چار غړي د پلانې زو بل واقیم الصلاه او تس اقامت کوي د المنزل اقامت المنزل دا معنی چې دوام پر منځ کوي دغه سمکه و چې ګای نه اقامه د المنزل دغه د شرایط او ارکان دوام ګرځي پکې کی ګورم به شرایط او ارکان مراعات سوي هغه به پر ځای د سنې شرایط نه برابر منځ کی په مردار کالو پر منځ باندې ولاړ یا ځای مردار دی هغه دغه خیال نه ساتي
اوس موږ عام خلک دا رقم دي چې مسجد ته راغلل چې پر هر ځای دی ودرېدی بالا دا پاک نه اوس ورته چې د خدای بنده خو پاک و ناپاکه غواړي خو دا د مکان پاکي دا هم شرط په لمانځه کې نو یا دا اوداسې نه ایزده یا یې غسل نه ایزده یا هغه به ګرده مراعات او دوام به امر سره یې باران و اقامه پلانوي سړی د لمانځه اقامت کوي اقامت دا مناګر دومره خیال ساتي د لمانځه نو الله دغه امر دی ته کړی و واتو زکات او تاسو زکات ورلرو کوي د خپل مال نو اوس څونه وعده ځینې وخت سوي کرای حساب کی اول د واره چې شرک به نه کوي اول حکم دا بل د مور پلار سره احسان کول دا دوه د قربانو سره احسان کول دا درې د یتیمانو سره احسان کول دا څلور د مسکینانو سره احسان کول دا پنځه بل د خلکو سره عام خلکو سره شایسته خبرې کول دا شپږ د لمانځي اقامه کول دا او د زکات ورکول دا اته علاوه دغه کلک وعده ما ځنه اخص کی نو خو د دین نور حکمونه خو نو دغه خو نه و خدای هغه مهم الله را بیان کړ چې دغه وعده ځنه اخص نو دي څه وکړه ثم تولیتم نو سمخم د عتب تفار طالبان تشبه کویږي تر دې مخکې بل محذوب سته یعنی وقبلتم تسدا خبره قبول کړل تشول هو د موسی علی السلام سره وعده وکړه مگر ثم بیا قبول دی وکي بیا دې مخ وړه الا قليلا منکم مگر نه ډیر خلق منکم استسخ بخیر لږ خلک پاتې سو پر خپل قول باندې ودرېدل چې د موسی علی السلام سره وفا وکړه او یا چې رسول علیه الصلاۃ والسلام را مبعوث پر هغه باندې ایمان راوړي نور ګرد شاو ګرځول دغه وعده کړې شو لاندې کړې ګوره دا د دې بل شناعت دی علاوه چې ما سره کلکه وعده کړې و دغه رقم سپینسترګي وکړه شای ورغورځو نو محمد علیه السلام ته پر تا به ایمان راوړي دا ګوره ما ول 22 نمبر شناعت دی باندې چې دغه وعده په خپل مات کړې دي وانتم معرضون وانتم تشجاس معرضون اعراض کوون کیاس سمانه یعنی دغه معادت دی د سند چې دا وسه وخت سات په غلطی کې کیږي یا کار دی دغه دي چې جن کاری واسطه دغه بغل اگرځي شاو تر اگرځي اعراض دغه تول کیلو چې اصلي چاته ګور بر مخ منداش نو الله عز وجل موږ دې حاله څخه وسه الله تعالی دې خپل جن من عمل راکې واخر دعوانا الحمد لله